بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. کافرانو د طرفنا مسلسل په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات هغه ذکر کیږي. وز د کافرانو یو بل اعتراض د قرآن مجید په باره کې، ځکه دغه مشرکین مکه دا به د یهودو سره د نصاراو سره کېناستو او هغه وی چې تورات دا یو ځای نازل شوی دی، ولې قرآن مجید په یو ځای باندې نه نازلېږي که دا د الله پاک کلام؟ خو چې دی په یو ځای نه نازلېږي نو ردې نه دا معلومیږي چې دا د الله پاک کلام دی. دغه اعتراضات به مشرکینو کول په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو ردې جواب الله پاک بیانوي. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. وای هغه کسان چې کافران دي، لولا نزل عليه القرآن، ولی نشي نازلېدی دا قرآن مجید جملة واحده په یو ځای. ځکه قرآن مجید د حالاتو او د موقع موافق او د هغې په مناسبت سره الله پاک لږ لږ نازل کړی دی، چې په 30 کاله کې قرآن مجید الله پاک مکمل کړی. او اولنی نزول یعنی شروع د نزول د قرآن مجید الله پاک د سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا 15 آیتونه الله پاک په غار حرا کې نازل کړي دي په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم. او آخري آیت د قرآن مجید د سوره مائده 3 نمبر آیت ته اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا، چې دا الله پاک د عرفات په میدان کې په 9 ذی الحجه باندې د جمعې په ورځ د مازیګر په وخت کې نازل کړي. نو قرآن مجید الله پاک په 30 کاله کې نازل کړی دی. 13 کاله په مکه مکرمه کې، 10 کاله په مدینه منوره کې. نو الله پاک وایي دو دا اعتراض کوي خو قرآن مجید مونږه لږ لږ نازل کړی دی، کذالک دغه شانتي یعنی مونږه لږ لږ نازل کړی دی د دې دپاره لنثبت به فؤادک، چې مضبوط کو مونږه په دې سره زړه ستا، چې دا کافران اعتراضات کوي پتا باندې او د دو د اعتراض او د سوال جواب الله پاک وایي مونږ ته راولېږو چې ته دو ته حق جواب ورکړي، پوره جواب دو ته ورکړي. یا دو اعتراضات کوي پتا باندې او تا ته تکلیف در رسي، نو قرآن مجید مونږه لږ لږ نازلو چې ستا تسلی په دې باندې وشي، ستا زړه هغه ته تسکین په دې سره میلاو شي. ورتلناه ترتیلا، او وضاحت کړی دی مونږه د دې ترتیلا، پوره وضاحت. یعنی الله پاک وایي دا قرآن مجید مونږ لږ لږ په قلاره قلاره نازل کړی د دې دپاره چې په دې باندې ته ښه پوه شي
او ستا په زړه کې ښه په اطمینان باندې دا کینی او په دې باندې ژبه هم په قلاره قلاره باندې وچلي. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او دو نراوړي تا ته څه مثال یعنی څه اعتراض. الا جئناک بالحق مگر راوړو مونږ تا ته بالحق جواب ده حق جواب مونږ تا ته راوړو. کم اعتراض چې دو پیش کوي نو دو ته د هغې جواب میلاویږي خو بیا هم دو انکار کوي. و احسن تفسیرا او ښایسته بیان چې دو کم اعتراض کوي د هغې جواب دو ته میلاویږي او دو ته ښایسته بیان د هغې په مقابله کې بیانېږي. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم. په حدیث شریف کې دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې د الله پاک د عدالت نه چې کله جنت او دوزخ ته خلق بوه کی نو په اصولی طور باندې با دا درې قسمه ټولګي وي. کم چې د اعلی درجه مومنان وي نو دغه مومنان دوبه په سوارلۍ باندې سواره شي او په پل صراط باندې به الله پاک پوری باسي او جنت ته به داخل شي. او کم مومنان چې د هغو اعمال هغه کم وي کمزوري وي نو دغه مومنان دوبه پیادل زی په پل صراط باندې. او کم چې کافران دي نو ردو خپې دا به اوچتي او سرونه بردو لاندې یعنی سری کونی بدو جهنم تزی. او د جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې اې د الله پاک رسول صلی الله علیه وسلم په سر باندې با په مخونو باندې بدو څنګه زی. پیغمبر علیه السلام فرمایل چې کم ذات چې هغه په خپو باندې ګرځول کړي دي او ګرځول کولی شي هغه په دې قادر دی چې په سر باندې وګرځي. یعنی هغه ذات د دې طاقت لري چې په سر باندې دو وګرځي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل چې یوازې ګرځېدل نو بلکې منډې به وهي په دې سرونو باندې لکه څنګه چې انسان په خپو باندې منډې وهي. او دا به علامت وي د دې خبرې چې دا نن سری کونې روان دي دا د دې د وجې نه چې دا کپړی الله پاک دوله ورکړې وي او په دنیا کې دا دو الټه استعمال کړی وي. نن دو دغه شان الټه روان دي. الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي. الله پاک فرمای الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم. هغه کسان يحشرون چې دوبه جمع کړی شي على وجوههم په مخونو خپلو باندې الى جهنم جهنم په مخونو برواني جهنم ته. اولئک شر مکانا. دغه کسان بد دي مکانا زیواله یعنی نکار زیواله دي دغه کسان. ځکه د ټولو زیګونو نه د ټولو نه ناکاره او بد ځای هغه جهنم دی. او الله پاک وایي چې دو دغې جهنم ته روان دي. واضل سبیلا او رکون کې دی لار د جنت لره. والظاهره خبره ده چې مسلسل د منکرینو د طرف نه په جنابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قسمه قسمه اعتراضات کوي. کله په قرآن مجید باندې اعتراضات کوي نو په دې سره د انسان زړه ته تکلیف او درد رسی.
نو الله پاک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره سواقعات بیانای چې ګور استا دا قوم داستانه انکار کوي تا ته دو تکلیفونه در رسي او پتا باندې اعتراضات کوي دغه شانتی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 کال پورې هغه باندې پابندی لګېدلې وه چې د هغه سره لین دین خوراک څښاک اخیستل خرڅول هر څه بند شي شعب ابي طالب کې تر دې پورې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او نور قریش تو د ونو پاڼو خوراک ته مجبور شي نو الله پاک فرمایي چې دا سنوي طریقه او نوي خبره ده ستانه مخکې چې کم انبیا مارا لګري دا هغه قوم خلقو تکذیب کړه او په هغه باندې هم اعتراضات کول او هغه ته هم ډیر تکلیفونه رسولي مخکې الله پاک فرمایي وکذالک جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين دا نوی طریقه نه ده د هر پیغمبر د پاره دا هغه د قوم مجرمان خلق دا دشمنان ګرځېدلي او هغه سره دشمنی کول نو کستا مخالفت څوک کوي دا هم مجرمان خلق دي نور ستا مخالفت څوک نه کوي نو الله پاک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی د پاره سواقعات بیانای ولقد آتینا موسی الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او یقینا ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته کتاب وجعلنا معه او ګرځولو مونږه د هغه سره اخاه هارون رور د هغه هارون علیه السلام وزیرا ملګری فقلنا پس اوی مونږه د دوانو ته اذهبا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا چې لاړ شئ دوانه هغه قوم ته چې دروغجنې ګڼلې دي آیاتونه زموږ فدمرناهم تدمیرا نو الله پاک وایي دغه قوم ته چې دو لاړو او دعوت یې وله ورکړو نو هغو خبره ونه منله چې خبره یې ونه منله نو نتیجه د هغې دا شوه چې هلاک کړو مونږ دو تدمیرا په هلاکولو سره پوره هلاک کړو دغه قوم مونږ هلاک وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية او قوم د نوح علیہ السلام یعنی اهلکنا هلاکو مونږه قوم د نوح علیہ السلام الله پاک وایي د نوح علیہ السلام قوم مونږه هلاکو ولی زکا کذبوا الرسل چې دو دروغجن کړي وو پیغمبران او نوح علیہ السلام دو ته دعوت بیان کو دو د هغه خبره ونه منله نو الله پاک وایي اغرقناهم دو غرق مونږه وجعلناهم للناس آية او وګرځول مونږه دو د خلقو د پاره نښه او عبرت واعتدنا للظالمين عذابا أليما او تیار کړی دی مونږه د ظالمانو د پاره عذاب دردناک وعادا وثمود واصحاب الرس او هلاک مونږه عادیان او سمودیان عادیان د حضرت هود علیہ السلام قوم دوته عادیان ویل کیږي سمودیان د حضرت صالح علیہ السلام قوم دوته سمودیان ویل کیږي نو الله پاک وایي چې مونږه د حضرت هود علیہ السلام قوم هلاکو چې هغه خبره ونه منله دغه شانتي د صالح علیہ السلام قوم مونږه هلاکو چې کله هغه د خپل پیغمبر خبره ونه منله واصحاب الرس او کوی والا پدې کې اختلاف د مفسرینو دی لیکن علامه بغوی رحمه الله په خپل تفسیر معالم التنزیل کې لیکلی دی چې دا ډېر معتبر کتاب دی درې کلی دی چې حضرموت په عربو کې د یو علاقې نوم دی چې اوس هم دغه علاقه یو پورا صوبه ده او په دې صوبه کې
حاصره نوم یو لوی شهر و. دغی شهر او خارته الله پاک حضرت حنزله بن صفوان علیه السلام دا پیغمبر را لېږل او د خپل قوم له دعوت ورکوو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا چې ای زما قومه تاسو کلمه ووایئ چې د الله پاک سره حقدار د بندګۍ بل څوک نشته او د دغې چې کم پیغمبر دی د دغې قوم په هغه باندې ایمان راوړئ یعنې په ما باندې ایمان راوړئ نو تاسو به کامیاب شئ نو قوم د هغه مسلسل انکار کو او تکذیب کو حتی چې دبا هر وخت دغه قوم له دعوت ورکو نو د قوم د خلق را جمع شو او دو صلاح وکړه چې دا سړی زمونږ نه قلاري دله یوازې انسان نشته په جمع باندې نشته په یو واده مقوله نشته د خیرات مقوله نشته بل زمون د خوشحالۍ د خفګان مقوله نشته په هر ټیم کې د مونږ ته وایي چې تاسو د یو الله پاک بندګي کوئ د یو الله بندګي کوئ نو د دې سړي نه ځان خلاصول پکار دی نو د دغې ښار نه یو میل یا 2 میله لرې یو کوهی و شړ کوهی دې قوم د خلقو دا اتفاق وکړو چې دی به دې کوهي ته ارتاو او دی به په دې کوهي کې یو څو ورځې بس پخپله به مړ شي د ده نه به موږ دمه شو په ده باندې د دغې قوم یو حبشي غلام و یعنې تک تور غلام چې صرف په ده باندې هغه ایمان راوړی او د هغه نه علاوه نه د بچو ایمان راوړی او نه د کور بل چا په ده باندې ایمان راوړی ټول د ده مخالف نو چې کله دغه قوم د دې کوهي ته ارتاو کو او بیا یې پې یوه غټه ګټه کېښوده چې په هغې کې یو وړوکی سوری و نور په هغې کې بل څه ځای نه و نو د شپې په ټایم کې به دغه غلام د ده خواله تلو په ده باندې به یې سلام کو چې السلام علیکم یا حنزله او بیا به یې وله ډوډۍ په دغې سوري کې به ورته ښکته په سشیز باندې ځوړندول هغه به ورته ښکته رسول چې څو ورځې وشوې نو د قوم دا خلک را جمع شو او د دې کوهي نه چاپېره دو یو جشن مناو کو چې په هغې کې دو ګډېدو او دغه کېدو چې موږ د ده نه خلاص شوي نو بیا یې ورته په دې سوري کې اواز وکړو چې کیف بک یا حنزله څه حال دی ستا ای حنزله مطلب یې دا و چې د دنې نه به هیڅ جواب نه راځي بس دی به مړي نو ده ورته د ښکتې نه ووي یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون چې ای زما قومه تاسو دا کلمه ووایئ تاسو به کامیاب شئ نو دې قوم بدبخته ده ته ووي چې عجیبه سا دی چې د وسه پورې دا لا وتی نه دی دا خو ډېر کلک سا بیا مفسرین لیکي چې د دغه زیږې نه یې پې ګټې ارتاوې کړې دی په هغه کوهي کې شهید نو الله پاک فرمایي چې هلاک کړو مونږ عادیان او سمودیان و اصحاب الرس او کوهي والا وقرونا بین ذلک او پیړۍ په مین د دې کې کثیرا ډېرې نور ډېر قومونه الله پاک وایي مونږ هلاک کړو وکلا ضربنا له الامثال او هر یو ته بیان کړو مونږه مثال وعظ او نصیحت دې ټولو ته مونږه وعظ او نصیحت دا بیان کړو خو ټولو دغه وعظ او نصیحت دا دروغجن کړو او انکار یې وکړو او په تکبر کې راغلو نو الله پاک وایي نتیجه د دې دا شوه وکلا تبرنا تتبیرا او هر یو لره تباه کو مونږه په تباهۍ سره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک تسلی ورکوي چې ته مه خفه کېږه دو په دې تکلیفونو
او ردو په دې اعتراضونو باندې چې دو پتا باندې قسمه قسمه اعتراضونه کوي او تا ته قسمه قسمه نسبتونه کوي. ځکه د دینه مخکې قومونو چې خبره نه ده منلي نو مونږه هغه ټول هلاک کړي دي. دو چې هم تا دروغجن کوي نو الله پاک وایي دو به هم مونږه هلاک. ته په دې باندې خفه کېږه. وقال الذين وای هغه کسان کفروا چې کافران دي لولا نزل عليه القرآن ولنشي نازلې ده په پیغمبر باندې قرآن جمله واحده پیوزه كذلك دغه شانتی یعنی الله پاک وای دغه شانتی مونږ دا قرآن مجید نازل کړی لنثبت به د دې دپاره چې مضبوط کو په دې سره فؤادک زړستا ورتلناه او وضاحت کړی دی مونږ دده ترتیلا په پوره وضاحت سره ولا یأتونک او دو نراوړي تا ته بمثل هیڅ یو اعتراض الا جئنا بک بالحق مگر راوړو مونږ تا ته جواب واحسن تفسیرا او خیسته بیان الذین هغه کسان یحشرون چې دو به جمع کړی شي علی وجوههم په مخونو خپلو باندې الى جهنم جهنم ته اولئک دغه کسان شر مکانا بد زیوالدی واضل سبیلا او رکون کی دی لاری د جنت لرا ولقد آتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړی دی مونږه موسی علیہ السلام ته کتاب وجعلنا معه او ګرځولی دی مونږه د ده سره اخاه هارون رور د هارون علیہ السلام وزیرا ملګری فقلنا پس وی مونږه اذهبا لاړ شئ دواړه الى القوم الذين هغه قوم ته كذبوا بآياتنا چې دروغجن کړي دي آیتونه زمون فدمرناهم پس هلاکو مونږ دو تدمیرا په هلاکولو سره وقوم نوح او هلاکو مونږ قوم د نوح علیہ السلام لما كذبوا الرسل کله چې دروغجن کړو دو پیغمبران اغرقناهم غرق مونږ دو وجعلناهم للناس آیه او وګرځول مونږ دو د پاره د خلقو عبرت واعتدنا او تیار کړی دی مونږه للظالمین د پاره د ظالمانو عذابا الیما عذاب دردناک وعادا وثمودا او هلاکو مونږه عادیان او ثمودیان واصحاب الرس او کوهیوالا وقرونا او پیړی بین ذالک
پمین د دې کې کثیرا ډېرې وکلن او هر یو ته ضربنا له الامثال بیان کړو مونږ دوی ته مثالونه وکلن او هر یو تبرنا تدبیرا تبا کو مونږ په تبا کولو سره